هم تاسو مړه شئ د کورنۍ غړي به مو ویر وکړي او دا ویر به ډېر ونه پایي. ستاسو مړی به لا په کور کې وي خو کورنۍ به مو د میلمنو لپاره د خوراک او څښاک په برابرولو بوخت شي. کله مو چې جنازه هدیرې ته انتقالیږي په هدیرې کې به ستاسو ځینې خواخوږي او دوستان خپلې کیسې کوي. ټول یاران او دوستان به مو په جنازې کې هم نه وي او یو شمېر به ستا د کورنۍ غړو ته زنګونه وهي او د خپل نه راتګ پلمې به ورته بیانوي. ستاسو له مرګ 2-3 ورځې وروسته به ستاسو دفتر، اداره او هغه ځای چې تاسو پکې کار کوو ستاسو په ځای به د بل کس په ګمارلو فکر کوي او لاس په کار به شي. اولادونه به مو هم ژر عادي ژوند، ښوونځي، پوهنځي او مجلسونو ته تګ او راتګ پیل کوي. یوه میاشت وروسته به ستا میړه ښځه تلویزیون ته ناست وي او مزاحیه ډرامه به ګوري او د زړه له اخلاصه به خاندي او تاسو به په دې ډول د خپلو عزیزانو له ذهنونو او زړونو ووځئ او د تل لپاره به هیر شئ. له خبرو مو مطلب دا و خلک مو ډېر ژر هیروي، نو بناءً خپل ژوند وکړئ، ښه یې وکړئ او په خپله خوښه یې وکړئ او په دغه ژوند کې د خلکو لاسنیوی وکړئ.